دا 2 منه او 8 کیلوګرامه چرس د دینه برآمد شو. دا یو پکې مخکې کې تیر کړی دی، یو 15 کاله سزا شوی دی، ANF نیولی و، بیا روتې دی، دوباره بیا دا کار کوي، اوس بیا ګیر شو. وای بچا ته څنګه؟ الحمدلله د الله کرم دی. داسې وظیفې وي ته داسې دا شرې نه راغی. د ده واده دی خو صاحب دی په منونو چرسو کې ګیر شو سره دی ملګري. چرس، افیم، آیس، هیروین دا 650 کیلو صرف په 3 میاشتو کې زمونږ د انټیلیجنس بیورو سکواډونو نیولې دي. ښکلي درځي دي زوړ ماشین د لخو خو زړیت کړی نه. بسم الله الرحمن الرحیم. د پروګرام په شروعاتو کې د یو ګاډي نه په بورو کې چرس برآمدګي ورسره ولاړ د ایکسایز پولیس سټیشن هیروز چې په وخت د هغې دا مړانې او د هغې ستړې موږ تاسو ته د پروګرام په شکل کې ایږدو. ایکسایز پولیس سټیشن پېښور سرکل افسر نوی جمال صاحب او د هغې ټیم ولاړ دی. قدرمنو دا 2 کسان دي، دا 2 منه او 8 کیلوګرامه چرس د دینه برآمد شو. صاحب دې بورو ته چې ګورم نو بس بیا مې دا خپله خوله بند شي. دا کومه ملاتړي ده او دا کومه شاباشي ده چې صاحب خبره د ګوتو نه ده، په تلي کې د لاس د چرس ته زرغنېدو نه ده جي. دومره نه چې ته په جیب کې کېنې، دا هم نه ده چې په شاپنګ بیگ کې روچت کې خبره بورو ته لاړه نو بس تاسو په خپله هسې سوچ وکړئ چې دا دوی ته دا وینا چا کړې دی چې صاحب دا ټکې ټکې بورې وړی او دا تقسیموئ. دونه شان چرس قدرمنو دا یو دام بلا پیسې غواړي. ته چې دا بورې راډکې کې دا خو به هم سوکسکي که نه، دا به هم د چا کلمو ته کوزیږي که نه. صاحب دا خو بهر نسکي، دا خو په چاپیرچل کې د یو ښکلي شاه زلمي کلمو ته ورغورځېږي. بدنصیبۍ نه دا همداسې خلک دي چې ځوانان دي او د عمر په داسې حصه کې دي زم چې د ښار په چوک کې کینی نو خدای راستي چنار به کور ته نه ځي، د سره تړلی ډېر ښکلي به هم د حلال رزق ترلاسه کړي. نوي جوال صاحب یو جهان مننه مې ملاتړي او کومه داسې حوصله افزایي ده چې هر سړی وي راشه مړه بس بوجۍ ډکوه په ګرې ګوتو لاسې کېږي. بس یوسف جان صاحب تاسو یو ځل راتګ باندې بیا ډېره مننه، شکریه. تاسو بیا زموږ پولیس سټیشن ته راغلی او تاسو همیشه راځئ نو دا کارونه بس صفتو ته شو ویلی. دې نه مخکې یو کار خو ښه کار شوی چې هغه سغواکار ګرفتار شوي دي او هغه ماشوم کیډناپینګ کیس و او هغه هم انشاءالله شکر دی د ایکسایز انټیلیجنس د ټیمونو ډېر غټ کاروایي کړې وه پولیس سره مشترکه چې کې سکول یو ماشوم ریکور شو او د غټ تاوان نه غټ اذیت نه د هغې مور پلار بچ شو. نو څه کارونه پکې هم کېږي، څه په دې خلکو هم خفه شو، ځوانان دي، دوی به شاته کورونه دي او خاندان تړلی شوي، خو پوه نه شو، پوهېږو نه په نیولو موږ ستړي شو چې کله پورې به دا جرم د ملک نه ختمېږي دا به څنګه ختمېږي. چې کله دې بورو ته ورلاس کې که نه نوید صاحب نو تاسو به چېرې داسې ډېر لوی سړی دی چې ده کې اړو یره نشته چې زه به بورې 2 منه په خوله یادېږي. زه دا وایم دا شیز راځي د کویټې په بارډر دا راغلی دی، بیا داسې ترو ټول پاکستان کې دا را تېر شوی دی راغلی باړې ته، باړې نه بیا دی خو مومنټ پنجاب ته ده نو 2 منه او 8 کیلو. حیران به شي چې به دومره وړونه دا شیز ځي راځي که نه. خو زموږ د ایکسایز ټیمونو د وحید اکبر خان او دغه دی د مالک دي دې سکواډ ډېر غټ همت وکړو او دا مې انټرسپټ کړل
او دی باندې مخکې موږ کار کړی کافي لکه یو هفته موږ په دې باندې سره کې کړی وه نه پس دا موږ کړی دي او دغه 2 لکان ګیر شوي دي دا یو پکې مخکې کې تیر کړی دی یو 15 کاله سزا شوی دی NF نیولې بیا روتي دی دوباره بیا دا کار کوي اوس بیا ګیر شو نو په دې الله رحم وکړي اوس څه وایو اوس د کوم بچي چې د باقي د رحم قابل خو نه دي. نوی جمال صاحب یو خبر وکړه که سړی ډېر خفه شي چې 2 منو بوجو ډېر لوی سفر وکړو خو چې تاسو لراغې نو تاسو لاس ور واچو نه زه هم هغه ځای کې دا ولې ګیر نه شو او راشي بیا په تاسو لاس واچو نو بس شاباشي دی وي او تاسو په ټیم دی وي او هیڅ څه پکې ویل مننه جی زه به ډېرې خبرې جن کوم په دې شیز باندې ډېرې زیاتې خبرې کېږي یوسف جان بھائی ځکه دا نننۍ پرونۍ خبره نه ده زمونږ د مشران دي د دوی نه مخکې مشرانو هغه هم پستړي شو ریټایر شو دا شی نه ختمېږي بل تاسو د بورو خبره وکړه دا اوس ما دې هلکانو سره چې دغلته خبره کوله مې هلکه زمونږ د لاست 3 منثس کې څونه ونیولې صرف زمونږ د دې انټیلیجنس بیورو چې کوم کله نوی جمال صاحب انچارج زمونږ راغلی دی دا د خواري دی او د یو نیټورک ته مخکې د دې بیورو انچارج دی پاتې شوي دی دا اسټابلیش کړي دوی دا په دې ایکسایز کې ډېره غټه تجربه را پدې او نو ما چې حساب ولګول هغه رف او غټ کیسونه نو په لاست 3 منثس کې جی مونږه 650 کیلو چې کم دی نو په دې کې چرس اپیم آیس هیروین دا 650 کیلو صرف په 3 میاشتو کې زمونږ د انټیلیجنس بیورو سکواډونو نیولې دي نو دا جی غټ سټیک په دې کې انوال دی او دا د سیب خبره چې مونږ په نیولو ستړي شو خو دې په وړو باندې نه ستړي کېږي نه په دې پروډکشن باندې ستړي کېږي ډېرې ایشوز دي پکې ډېرې خبرې دي پکې په گهرائی کې کزینو ټوله ورځ هغې دپاره پکار ده بس وحید صاحب جنګېدل خو دي او بالکل چې جنگ دی او هغه فایټنګ عام دی دا زمونږ او مونږ پکې خپل حصه اچو جي مونږ پکې خپل طرف نه چې څومره کېږي د دې مشرانو په سربراهۍ کې او دا یو کمیټډ ټیم مونږ ته د مشرانو میلاو د دې ټایم نو چې تر څو پورې د دې دا کمیټمنټ وي او دوی مونږ سره سپورټ وي نو انشاءالله چې هر ځای ته به ځو هر هغه سپنګر ته به لاس اچو چې کوم زمونږ د ځوان کل او زمونږ د قوم او د ملک د مستقبل سره شکم دینو لګیا دی لوبي کوي مننه جی یو جهان من وحید صاحب واقعي چې جنگ دی او خو سم دی ستا خپل ځوانه ورزړې کې څنګه چې دا تاسو مشران خپل وختونه ورکړل او په مخ ته راغلي بلا کرخي به وي وحید صاحب یو ځل بداوي پوجا کې بناس وي خو ستا په مخ راغلي کرخي بکله هم داسې نه وي چې بستا خلا ختمي اوس چې کوم خلا ستا په مخ زليږي یاد ساته کله کردار جنگ دی وګ نو دا خلا به د عمر برقرار وي نوی جوار صاحب یو وړغونده کې دماغ نو بیا دوی سره کوم خبره موږ سره اوسه गार्डन सिटी जीटी रोड पेखावर एयर यूनिवर्सिटी ازاخیل ډرایپورټ سره نږدې د خیبر پختونخوا حکومت نه منظور شوه د نوي دور ټول سہولتونه په یو ځای جمعات سکول هسپتال کمیونټي سنټر پلی ایریا فیملی پارک جدید سکیورټي سیستم د معلوماتو لپاره رابطه وکړئ کنیکټ مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ موبایل نمبر 033488 66 003 د خپل کور شروعات صرف د 1500 روپو نو Dr. Iramzeeb Dental and Skin Care Studio treatments available. Chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं. मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज. राब्ता नंबर 0333338037. دا د عمر پاغي سکه دي چې خدا جو باندې د 15 کال مخکې تیر کړي د منشياتو په کیس کې بیا راوته او اوس راته وي د پروګرام نه مخکې اکثر تاسو ته هم چې د مخونو ته خامخا ګورم په دې مخ هغه لیک وي چې صاحب لوستل ډېر ضروری وي د پر روان فبره کې د واده دی د واده خو صاحب د په منونو چرسو کې غیر شو سره دی مرګري زره کوم خبر څنګه یې رو خیم طبيعت خري شکر څنګه خې بس خو یو نه تیز وای څنګه خې مطلب ته ماته خې نو څنګه خې بس خو یو الحمدلله وخت تیریږي بس څه وو نن وخت څنګه تیری اتکړو کې تیری کې جیل کې تیریږي اتکړو کې تیریږي په جون د تیر شو دا خو ډیر بدرنګ نه دی ډیر بدرنګ بیا خو خني تیری او خپيو اوس په دې کار باندې چې دا عمل کړی ډیر افسوس پدې مونږ راځي
خلک یې ځکه ګوتې کې اوسي که نه هم ښه شی نه دی د منونو ته هم څنګه خیال اړو تا خو 15 کاله تېر کړي دي په کار چې یو سړی ویرېږي نو دا څنګه چل دی سر دا مونږ ته داسې نه و دغه کړی و نه مونږ راغوښتي نه مونږ له دا مونږ ته ګاډی حواله شو چې دا ګاډی تاسو چې دا چرس نه دا قجوري دي چته یو نه سر دا وایي دا کسان ولاړ دي دیو له دا ګاډی حواله کوي نو تاسو چې دا کلول دي که چولې دي نو بس ته غږ نه کړو چې دا چرس دي د ګاډي کس ته حواله کوي دا نو بین مینې نه کو دی سر مونږ پې نه یو پوه شوي چې مونږ څنګه ګاډي کې کېناستو بس دیو رالل مونږ یې ګیر کړو زه به درته اوس بیا وایم همدا چې دا نکریزو کاډو چې ته ورته ورختې نه سر نکریزو ګاډی ښه دا ته پته و چې په دونه مال دی نه سر دی راته نه وویل دا ته وته چې لږ مال دی او چې سر داسې نه وویل چې لږ مال دی یا ډېر مال دی راته یې وویل چې په سړک باندې ودرېږه ګاډی درځي د سره کښېنه په ګاډي کې مونږ ګاډي کې کښېناستو مخامخ کسان ولاړو او یو له مورکولو څونه پیسې به درکولې پیسې مې څو خبرې نه وه کړې صرف یې دومره ویلو چې کسان به درته 15,000 روپۍ درکړي تپوس درنه کوم چې دا 15 کاله جیل کې تېر کړه وخت کې د عمر څومره و کم او سر عمر دا راته ووایه چې مور پلار ژوندي دي جی سر جمدي دي دا اوس چې لاړ شي نو دغه خو به مړه شي بس کېدای شي چې مړه شوي وي دا اخري جمله ډېره سخته نه وه بس سر ما ته پته لګېدلې ده که نه سر هغه سپین سرې بس تاسو نه مینت کړي چې مړه زوی درځي دا د ماشین ټکار دی ښه دی هغې به تاسو نه مینت کړي چې زه بچیا دغه دوکانګې دله ښه دی دا زړې جامې ګنډه خیر دی زویه کله راوړه کله مه راوړه خو جیل ته مه ځه تا ته هغه سپین سرې څو زره د خپل سپین سر نه هغه څادر ستا خپو ته درغورځولي هغه ضعیف پلار به هم درته را خپله ټوپۍ هغه خیمه ټوپۍ ستا خپو ته بار درغورځولي تا ته به یې چې زویه بس ته لاړ شه ته همداسې ده جی سر بالکل همداسې تا ته به وي نو تا ولې نه منله سر مونږ منلې وه خو بس دا ژوند یې مې داسې چې دوکه شي انسان واده دې را روان دی جی سر خپل لیکه پردي دي خپلو کې دی بس رشته دارو کې فروری کې دی واده او جنا نیټه یې خو ستا اوس 2 میاشتو کې اوس په نیټه درکړي بس الله ته پته ده ستاړه څه وایي بس زمونږ له خو سم نه وي زمونږ له به څه ووایو سر بس الله دې موس معاف کړي دا ګناه او آینده نه پس به داسې کار نه کوو نه به انشاءالله داسې غلطي وکړو سپیره د ناوې ده لا خو یې ته لیدلې هم نه وې چې ستا د لاس اتکړو تصویر به هغې کتلي سپیره خو ناوې شوه چې صاحبه ستا څېره یې ونه لیده ستا څېرې ګریوان یې ولیده سپیره خو هغه ده چې لا راغلې نه ده چې چا به ورته غوږ کې ویلي چې سړی خو د جیل ته لاړه خدای خبر چې ته له جیله راوځې چې په دواړو بسلي جوړ وي وي ما ته پته چې مور به مې مړی داسې بچي وایه مونږ په مبارکۍ والو مې دا به سړي شي زما به دړه پخی او زما به دړه سکوني راشه زنګین اتکړی ورته شلنګی دغه تصویر چې د پلار وویني خدای خبر چې په سارا کې به څومره چغې والي هغه مبارکو ته به څونه خیرې کوي چې د چم خان او نواب به ورکړي چې پلانکیا زوی دی شو اوس پوه چې خدای پاکه چې پیدا وې او په سر دریاب مې ورغورځولې وې بیا داسې بچي شي داسې شی نه وایه بچا ته څنګه یې الحمدلله د الله کرم دی داسې وظیفې وایي ته داسې دا شرې نه راغی او 2 منه چرس یې راوړل د بلا زامن دي څه شا به را شروع څو شپږ نمبر راته وایې نه ته تپوس وکړو ما درته وویل چې الحمدلله ته وایې چې الحمدلله نو ته خبر چې الحمدلله څه مطلب شو الحمدلله هر وخت باندې بس الله نه خیر الحمدلله ترجمه راته وکړه زه دا راته نو صرف نوم دی ورته چې الحمدلله الحمدلله چې ټول تعریفونه الله لپاره دي صحیح ده قدرمنو دا د ښکلي جوسې ډېر ښکلی شاه زلمی دی او د چې ته وګورې نو تا به پې ګمان دی یو مصري قاري شي دا دومره ښکلي دي په خپله جوسه باندې خو څه به دې سره تړلې دا د منونو چرسو ډکې دا بورې نه دي دا د دې هر څه دڼیا کې موږ دې سره په دې پروګرامونو کې ډېرې خبرې کوو تاسو ته په دې هیله ږدو چې دا داسې کار دی چې دا به تاسو ډېر ذلیله کړي دا ډېر سپک کار دی دا به د دود دستور وباسي دا به د هر ځای نه وباسي ته چې شیشه کې ودرېږې نو ته به ګیره څه ګومس کې صاحبه ته به په خپل زلفانو کې څه ګومنز ووخې صاحبه چې دا ژوندي د خپله مخه به نفرت کې به دا کار مه کوي ښه انشاءالله بالکل ګوره دا څومره مخې د لپټ که که نه
اوس تاسو حیا ساتي دا ډپارټمنټ دا د اصلاح تاسو لا یو لار درکې ټیک تا کنه اوچ ها ٹھیک ته جی مور پلار ژوند دي او الحمد واده کړی دی اوچ بال بچتا جی سونه دي سلور دی جی سلور دي ته چې لاړ شي دغه حساب کتاب بسی بس کور کې رونه پلار ټول شته سر یعنی تا ته پته ک لاړ شي نو کیسه رواني بس الله پاک په چې نظام پلار په کور کې تر د پلار مینه ورکول شي نه جی دا ډېر نیمګړتیا به تکلیف پي ډېر کنه لازمی دا جی سره خبرې خونی شي نه جی به سره تر سره مشه سر وته دی وی چیرې 2 من او 8 کیلو چرسو اوچ نو سیوی دتا سوی غلط کار دی ما چې بس شوی دی اوس شوی کار دی ز استغفار ډیر کوي ها ان شاء الله چې دې کار ته به اران نشي صحیح ان شاء الله ان شاء سونه الله خو ښکاري سونه درون ښکاري په دغه جوسه کې او پروګرام دم کمزورې ښه دا درود شریف په یادې ښه صحیح دی زما سر لګه ماره مسله ده او ان شاء الله سبا یاد خزا اخري قل سورۃ راته وایي زبیا قل هو الله احد الله اخرنی قل يا هاي الكافرون نه اخرنی قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس اوس چوف کا شابه اچھا دی چوف کو پتا باندې مو پزانی چوف کا ځان او کنه دا اوس ګوره ځان پزان چوف کنه چې خو دې خکی تا دې خو دې په خیر کې سبا د چا راوړ خولي به بچي خو یو ناولې په ګرداب کې ودرول خولي درځي دي زوړ ماشين د لخو خو زړیت کړي نه دعا وتکو زړې مازی ګرځي چې ستا پسند کې ولاړ سمره خولي دا خبره عزت لري خو تا سره تړلې د چرسو بوره ستا هر سار ستانه وړي الله دیو کی چې موږ د خولي شو درانه دي شو خو چې داسې نشو و امين